اوس چې کوم دی موږ به د سرکسي پارک سایډ ته ځو نو تاسو هم راسره ځئ ولاګ انجوی کوئ او یوټیوب چینل سره سبسکرایب کوئ دغه مخامخ تاسو لیدی شئ دغه مخامخ نن خو د جمعې ورځ ده نو زیاتره چوټي ده کوم ورځ چوټي نه وي بیا خو چوټي ګڼه ډېره زیاته شوی تاسو هم راځئ راسره او تاسو ته به چکر درکوو انشاءالله تعالی خو سرکسي ګورې به مونږ ځو چکر راسره ووایه This is called سرکسي سرکسي مطلب دریم نمبر سرک ګوړ هم پکې خرڅېږي وینئ کجوري هر قسمه چې چیړو والا ګوړه خو ګوړه خیر پاکستان دغې په شانتې نه وي لږ فرق وکړي او دویمه خبره دا ده چې دې ته سرکسي وایي او اوس چې کوم دی نو موږ ځو سرکسي پارک نو هغې ته به ځو د خیره سره د دې نه مخکې به ویلاګ د دې نه به مخکې مونږ لمونځ کوو ویلاګ نه ساري غلط شو لمونځ به کوو نو لمونځ نه بعد انشاءالله بیا تاسو مزید پارک ته دننه بوځو نن چې کوم دی موږ اوس په هغه جومات کې لمونځ ادا کړو او د دغې نه بعد به انشاءالله تاسو له د خیر سره درکو د سرکسي د پارک چکر د خیر سره انشاءالله تاسو به چکر ووهئ زموږ سره او ویلاګ ورسره انجوی کوئ زما اواز هم ډېر زیات سلو دی خو زه خیر د دې لپاره سخت معذرت خوا یم بس فاینلی چې کوم دی لمونځ ادا شو اوس به د خیر سره مونږ ځو چېرته کې جاویده اول لا فلافل خورې که نه څه دي اراده چکر دی که نه غلا یار خیر عربیه كيف حال يا حبيب مكا ربيع يا ربيع هلکه یو شی به څو روپۍ دی داسې شی دی علي بالوسه دا به څو روپۍ دی لاس نه هر ته ورالمه ګن دا خو ډېر ګران دی مله دومره چلته یو راکړه یو چې یو راله راکړې ډېر شی دی جاوید یو 10 ګرځه شته که زه ورکړم لباسو که راواخله ورنده باندې بس یو به ډېره یا لګه یو بوره ده دا کېره ها دا تاروي دی بل اوس مې خوړل دي دا اوس یو راکوم صحیح شو مهرباني بگی علی پوسته کم را وارستا چی شه؟ تروا ده تاخانه علی پوسته که گلونه وینیم گلونه دسته قسته گلونه نکن بس مسئله داره جی اونگو دا استی کل ناکل چکر را لگو خانه نرخو دو جمعه ورز دا گانه دیر زیاده سیواره او پنو روز بیا چوٹاگان سکه یار چوٹاگانو سکه وی لگا ایو بل بخو که قلارش مک سپلین خطر ورقم بدل آزاد که لگ رسولون سپلین خطر و شر پیار تیلره و زبز خیز مونو زبز خیز جاوید خان سنجر لنو تخفی بسوایه کنه نخلین سمن وداندی مکمل راشی ده کنه سپکی وایه خواه لا زر روان دی ډیر زر تیریږي چې پار ځای کې لاب نه انجوای والی بل مزید زندګي تیره کوي دا تیره کوي یا دا خبره بالکل صحیح ده یا ګورې څو ورځې ژوند دی ښه انجوای ترې واخلئ دا نورې قصې مې دا به کېږي داسې هم کېږي دا زموږ سره ژوند سره ټل خبرې روانې دي او دا ګلونه وینئ دا خلک ملک نن خو مخکې هم تاسو جمعې ورځ ده راځه پرېږده وایې د جمعې ورځ ده نو ځکه جمعې په ورځ باندې داسې چې لږه ګڼه سیوا ده ګلابونه ملابونه هم پکې دي غوړونه مې ډېر خوښ یار ډېره مزه کوي یار څه شي خلک ریفریشمنټ ورکوي دوی مو سره ایستل دی یار او علاوه چې کوم د قاریان هم پکې ناست دي ځوانان هم پکې ناست دي بوډاګان هم پکې ناست دي پار ځای کې او جمع هم پکې روانې دي د جمعې سره پکې منځونه هم ادا کېږي د ګلونو مزه څه ناشنا ده که نه د دې خپل یو مزه ده دا داسې مزه کوي څومره مزه کوي ها مالي صاحب ناست دی یاره او او بوټو له اوبه ورکوي یاره دا ډېر ښه چاچار دی دا ډېر ټایم په ټایم دی له اوبه ورکوي هغه مطلب داسې چې خپله دیاړي حلالوي چې کله هم رازو نو دی دې له څه ورکوي د بوټو له دې څه ورکوي دا اوبه ورکوي خلک به ګیاره پیکچر هم پکې وباسي دا ځوانان دي دا
دا د فکر راواله څه شي د سمرغې ده خلکو مرغۍ راوړلې دا وینې ده کوم ځای ناسته دی هغه راوتښتېدی ټکی د هونډکي سار ټاپ اف د فارک دې کې یاره بره ګولونه نال کړی شوي دي خو لکه ګولونه نه دي نیول کچې کچې دي کنسټرکشن روان دی کار به کې لاسه دی روان دی دا زما روممیټ دی جاوید خان انشاءالله کله نه کله به دا هم سره څه کوي په ویلا کې راځي چې تاسو ته معرفي کړم د انسان نوم دی ډاکټر جاوید خان سپیردار دی یار سپیردار ماشومان نغل یاره ډېره مزه کوي ښکلې ښکلې خبرې کوي د سر ته راختل دي د یو سایډ باندې موږ راوختلو په دې بل سایډ باندې بیرته روان یو نو ښکته کوزي اوس به د کابل کې موږ هلته کښېنو دې ځای کې یاره بیا ډېر کسان ناست دا ډېر ښایسته ځای دی غونډ پارک هم ښایسته دی خو داسې کې پکې بیا مزه څه په چون دی نه وان خلک ملک بیا راځي دلته کې ناست موږ هم پکې اوس د خیر سلک دلته کې کښېنو او د هغې نه بعد به انشاءالله تعالی بیا راتلو ته کوو یاره د یو سایډ کې لږ قبرونه شته راغلي خیر د سفر نه کوي مونه اورې نور لاندې ډېر زبردست مزدار ماحول د جمعې ورځ ده نن لکه ګڼه بیا ډېره سیوا ده نور کله دومره ګڼه نه د جمعې په ورځ باندې داسې چې دلته کې سرکار یې څه د جمعې ورځ چوټي که نه دغه وجې نه چې کم دی نو نن ګڼه سره ډېره ده مخامخ زه ته ورځو دغه صحیح دغلته کې ورځه نن ګڼه سره ډېره ده دغه وجې نه نور عام ورځ دومره ګڼه نه ځکه چا سره خپل روزګار لځي او عامه خبره نه زمونږ هلته کې دا سیستم چې جمعې په ورځ باندې اکثر خلک چوټي کوي اتوار په ورځ صرف داسې چې سرکار چوټي وي خو سکولونو د سرکاري دفاتر چوټي نور خلک ملک ځي خپلو کاروبار او دلته کې خدا شیخه دی چې جمعې ورځ چوټي جو عامه چوټي که نه سرکار چوټي عامه چې کوم دی روان چوټي یعنی چې کوم دی پلاپر پلاپر